السلام علیکم ملګرو. د ټي انټرسیکشن باندې مونږ کنټینیو ساتو. دا کلاس مونږ نه لګ لیټ شو، راي وجه دا و چې کلاس مونږ کوم ریکارډ کړو نو هغه ما ایډیټ کړو، تقریبا فائنل شو. په اخر کې مونږ نه راي چې کوم سورس فایل دی ډیلیټ شو، نو بیا هغه ایډیټ مکمل نشو. نو زه دا بیا تاسو سره کوم، که تاسو سکرین ته وګورئ نو تاسو ته ما مخکې کلاس کې ویلیو چې را مونږ په دې کې دا کوم مونږ سره دا ریم دي مونږ به دا اډ کوو. نو مونږ په تیر کلاس کې دا مارکینګ کړو، نو دا ریم ما اډ کړی دي، خو ا کلاس بدقسمتۍ نه مونږ کمپلیټ نکو. نو اب په دې کلاس کې د تاسو ته کومه او دا ریم مونږ سره تقریبا تاسو کول ته وګورئ نو سلور داري او سلور مونږ سره دې طرف ته دي او تقریبا دو داري، نه ټوټل لستي. خو به تاسو ته صرف دلته دا درې کومه یا دا دوا، نو تاسو به نور په خپل کوي. نو ما سره بل د دې یو فایل شته، بیک اپ فایل دی. زه همیشه بیک اپ فایل ساتم، تاسو ځان سره یو سورس فایل ساتئ. سټپ بای سټپ چې کوم دی کې تاسو نوې کار کوئ نو هغه د کې تاسو یو فایل کاپی ځان سره کړئ. اوس به موږ اول دی کې دا ریم څنګه جوړو. زه دا ریم ډیلیټ کوم. نو زه راځم اول زه ریم جوړوم. ریم دې ته ویل کیږي. زه چې کله ریم جوړوم نو زه لاین علم او لاین د پاره به زه په دی گرین اکسس یا پر ریډ اکسس په زه یو لاین والم. زه په گرین اکسس زم او زه یو میټر یو لاین وام. بیا تاسو په دې طرف باندې بسونه لاین علي نو راي لپاره موږ د غزوړو ګورو چې دا موږ سونه غستل نو هغه موږ دې لپاره موالو. نو زه راځم د ګورم چې دا موږ سره د دې دا کم دا بم یو دا 1.2 میټر دی او د دې نه تقریبا دا نیم میټر دی. زه به دا لاین والم نو زه به داسې راځم دا اول د 2 ډي کې جوړوم، بیا موږ دا 3 ډي ته کنورټ کوم. نو 1.2 میټر او بیا زم دلته 1 میټر او دا به زه بند کوم. د دې نه به زه افسیټ والم د دې لاین نه او ما پر گرین اکسس باندې واسطو نیم میټر او داسې مې نیم میټر په دې طرف باندې واسطو. دا موږ سره ریفرنس لپاره چې حواله لپاره استعمالېږي، دا موږ په کار راولو. زه نیم میټر په دې لور کم. بیا به داسې وکړئ چې تاسو به دا لاین دلته ملاو کړئ او دا لاین به دلته ملاو کړئ، د دا دلته او دا دلته. د دې موږ سره ضرورت نشته لري. اوس به دا موږ په 2D کې جوړ شو، د دې اوس موږ 3D کې جوړو. 3D ته به دا کنورټ کوم. د دې زره هایټ ورکوم از اوس په زد اکسس ما مانی رنگ کلر چې کوم ایر لاین راشي تاسو نو دا زد اکسس دی. دا تاسو لاک کولای شئ د کیبورډ نه چې بر غشي بټن وهغه نه ایرو بټن نو دا تاسو لاک کړئ به بل طرف ته نه دی صحیح را او واپس یې وخنه به بل طرف ته دی کو دا غشي تاسو چک کړئ دا یو د ریډ اکسس لپاره دی بل د گرین لپاره دی صحیح را. نو که تاسو کوم د کار نه کوي نو دا بر غشي وهي نو دا به تاسو سره په صرف په زد اکسس باندې دی. او د دې هایټ به موږ سره سونه چې د دې هایټ د دې هایټ موږ سره سونه دی موږ سره 60 سانتي میټر دبلته 60 سانتي میټر یو لاین په بره باندې والم د اکسس باندې او داسې به زه په گرین اکسس بوزم پرې به به دې کې به یو بل دې د سره ملاو کوم. نو ما سره دلته یو پیس جوړ کې وګوره دغه نو دا به زه وسلر کوم. دا باقي بعد ایکسترا به تلر کوم دلته هم زوالم 60 سانتي میټر. دا به خپل منځ کې داسې ملاو کوم. راینه بعد به تاسو کوئ دا لاین برون چې دا به د لاندې ګوټ سره ملاو کوي. سوري دا ملاو نشو دې سره ملاو کوي تیرا او د سیدا برونی سره دا بدل ته ملاو کوي. دا ګوټ به د دې بره سره ملاو کوي او دا به دې سره ملاو کوي. نو ګوره دلته تاسو سره د چې کم لګ معمولی وته بدل کلر کړه نو دا هغه نارمل پیسز دي نو دا به تاسو واپس ریورس کوي صحیح را. نو دا به تاسو سم شي. مخکې کلاسونو کې مونږ کله بلندر ته لاړو پای کې برته دا واضح کوم چې دا ولې مونږ کوو. اکثر سافټویرو کې یا رندر سافټویرو کې دا سپورټ کوي نو میټیریل بیرته نه شو کوي بیرته د شو کوي لکه دغه کې سشتره نو تاسو به دا دی وخت کې دلته به دا ګور چې دا مثلا تاسو به دا واپس ریورس کوي صحیح نه. او دا مونږ سره جوړ شو دله به تاسو یو کلر ور کوي بیل میټیریل ور کوي د بوله دا ور کم ټول صحیح نه چې دا مو سره آسان وي او دا به دا ګروپ کم. دا مې ګروپ کو او به دا مونږ دی زینو کې پټ کو. نو دا یا ساتمه ګروپ کو خو د دینه په تاسو کافی لای زبرته دا کومه د سیګور یو دلته ما کو دلته مې راوړل کافی مې پرې خو دله او بیا به دا تاسو روټیټ کړئ دلته چې لګ د دې برابر شي. نو به دا روټیټ کم د دې ګټ نه په زد اکسس باندې صحیح را او تاسو بدلته دا آزاد کړئ دې کې یو چې تاسو سره سوري دا یو دی او دا واپس میټیریل والم دا یو والي چې تاسو سره دا ځین ښکاری دا برونی سره د دا ګټ به دې سره یو ځای کې دې سره صحیح را. نو ګوره تاسو کو کله دا ختم کړئ نو تاسو سره دا د دې کې ولګیدو
خو دا به تاسو د دې کې دا ایکسترا ځای نه به کټ کوئ دا به څنګه کټ کوو اول به دا تاسو څه کوئ دا به ایکسپلورټ کوئ چې دا تاسو ایکسپلورټ کړو وګورئ د دې کې د سبجیکټ جوړ کړل خیال هم دی صحیح ده نو تاسو به دا ډیلیټ کړئ نو وګوره دلته خو دا جوړ شو خو مسله دلته دا دی کوي نو دا به موږ څنګه سیټ کوو تاسو به راځئ اول به د تیزی نه په بره باندې یو لاین والی او دلته به وګورئ دا په بره باندې دلته یو ځای کوي او بیا به دا لاین او دا لاین به خپلو کې مرګري کوي صحیح ده وګوره چې دا پیس جوړ شو دا پیس جوړ شو خو دې کې د بدل میټیریل ورکم چې دا ما سره ها دلته پیس نه جوړ شي د ما سره هل دی نو دا به مونږ داسې وکړو دا خیر دا د داسې مډ یو دا چې تاسو کله ډیلیټ کړئ نو ټول ډیلیټ کیږي مته دا د ډیلیټ کوم له کومتي او کدا مونږ ډیلیټ کوو دا ټول ډیلیټ کیږي صحیح نو مونږ داسې نه ډیلیټ کوو نو تاسو به اول داسې چالو کوئ ګوره دا پوره نه رسیدلې تاسو به دا دلته یو ځای کوئ او دلته مو ګورئ اوس دا دوه خپل منځ کې یو ځای کوي داسې او دا دې سره یو ځای کوي اوس وګوره دا خو جوړ شو خو دې کې موږ سره جوړ نشو چې را یو وجه سره کنه دام جوړ شوی دی ګوره اوس یې ختم کا دا دې ته ډیلیټ کا نو داسې دې دې نه کې دا دې نه ډیلیټ کړئ وګوره او دا وګوره دې کې موږ سره دا دې ډیلیټ شوی نو تاسو واپس سمول شي بند کړئ او دا دې سره به یو ځای شي سوري دا هم دا کلر لور کې دا کلر دا دې لور کې دا به دې څه شي صحیح ده او بیا موږ دې کې تاسو وګورئ دی اوکې دلته موږ دلته دا ایکسترا پارت جوړ کړی دا د دې کوم سیمټ دی دا غوړي هغه کانکریټ لګون ترې کنه نو اوبه پکې دلته ولګوي نو ما څنګه کړو دا 15 سانتي متر دی نو تاسو به د دې دا سره کوي دا یو او دا به نه به سیټ والی او 0.5 0.05 نو 0.5 د نیم میټر برابر دی موږ 15 سانتي متر الیو صحیح ده واپس په دا ځینه به دلته ورسوي او دلته دا ګوټه مو رسوي او بیا د هیڅ چې دا میټیریل کاپی کوي دلته ورکړي دی له صحیح ده او دا بس ایکسټروډ کول میټیریل ورکوي به ایکسټروډ دا شو تاسو سره دې طرف ته شو دا بالکل پټ شو اوس به یو دی کوم په دې طریقه باندې به وکړي نو دا یو به تاسو کوي زر ته دی کې کومه صحیح ده دا چې بالکل دې ته مخامخ ګوره چې کم کس را کو دیږي کم کس چې معذور کسان یې لپاره دا ریخه نو یې برادي دلته بخیږي به یو دی کې وکړو نو دا ګوره دغه یو لږ پیچیده موږ سره دا کم چې سټریټ وینو دا ډیر آسان وي ګوره دا واپس کاپی کوم د دینه سنټر نه می کاپی واسطه او زرالم دلته می پیسټ کو او واپس رائټ کلیک به پیو کم په دې باندې به رائټ کلیک وکم او دا به ایکسپلورټ کم نو ګوره دا ډیر آسان شو موږ سره دا شو بس صرف دا ځینې به ډیلیټ کړئ خو شرط پکې دا چې دا به لږ دلته یو کلیک وکړئ په خېجوي پیس به دې بیلوي او بیا به دوه خپل من کې یو ځای کوي دا سه دلته اول لاین واخې نو بیا دوه یو ځای کوي چې پته نه لګي چې کم کم د سره ټچ کوي نو راشه ولته ډیلیټ کا ته وګوره نو دا مو شو تاسو واپس د دینه داسې کافی نه والي او بیا د اپسیټ والي 0.05 او بیا دا ګوټونه ملاو کوي دا بدیل میټیریال ورکړه دا دې نه ایکسټروډ کړي د دې برابر کوي نو تو ګوره تاسو سره دې کې داسې ریم جوړ شو اوس یو کس راځي یو ریم بدلته صحیح را دا بالکل دې سره جوخ وي دوه وایو بل ټچ کوي نه خو جوخ بوي بل بدلته وي څنګه چې تاسو وګورئ تاسو دې بل تراشه ما سچ کم یو کې مونږ کار کړل کم مونږ کمپلیټ کړل نو ګوره نو تاسو کوم هغه 13 کلاس کې چې کم مارکینګ کړل راینه بعد بدا کوي لکه دې کې مونږ سره مارکینګ نشته نو دې کې مونږ دا کار کړو صحیح ده اوس به دې چلو کو چې په دې کې مونږ دا زینه جوړ کړو د ونه لپاره نو مونږ باندې کې د ونه لپاره ځای جوړ کو نو دا کې ما په دې لپاره جوړ کړو خو زم چې نه زه غواړم چې دا مونږ د ونه د زینه دي لګ بار جوړ کو زه اول د هیڅ کوم چې د دې میټیریال لک چینج کوم زګه چې د کله سلیکشن کوم نو دا ماته سم نخ کاری صحیح ده نو زه هم دل بل داسې میټیریال ورکو چې بدل وي نو زه بدله دا میټیریال ورکم دا یو
او کله زه په شپ باندې د لاس کېرم کنه دا به ټول کوي ما شپ نه لاس اخوا کنه صرف دې لګ دی پوشي خو زه په شپ باندې لاس کېرم نو دا به ټول دا یو شان میټیریل به په یو ځل بدل شي ته ګوره پیره شپ سره چې تاسو کله بدل کړئ نو ټول یو شان میټیریل به په یو ځل بدل شي اوس زه وایم چې زه داسې کار کوم زه د دې نه یو کافي علمه د دې ګوټونو نه دې طرف ته دا به دې کې دا به واکینګ د لپاره کوم به د بار د خوا سمونه منیو کړو راي لپاره زه لګون ته کافي کوم نو زه به دا معلوم دې کې لږ کلیک بکوي د مهنت ته پکې دینه به زه اپسیټ والم اسی بار طرف ته نو زه به 2 میټر اپسیټ والم دا وګوره دا رالو دا بدل ته بند کړئ دا دینه به داسې ونی سي بند دی کوي چې تاسو سره دلته را فیس کریټ کې صحیح ده لکه چې اوس صرف لاینونه دي لا فیس نه کریټ کړی چې تکله دا بند کړي نو ګوره اوس برته کریټ کې صحیح ده او بیا ته وګوره نو دا به ته موږ معمولی غونته د دې برابر اوچت کو دله موږ بدل میټیریل ورکو صحیح ده دا ته وګوره بدل میټیریل واغسته شو او بیا د پتی دا لاین دا و باسم د دې نه او دا بوته دا داسې یو لاین وم او بل لاین به دې کې وم چې دلته را ټول یو پلان جوړ کی ما سره صحیح ده دا وګوره دغه د کې دغه جوړ خدا ریورس کا داسې دلته هم کوشش کوئ چې سده نه مس نشي بیا به دینه والا اپسیټ ډبل کلیک وکړئ نو 2 میټر به تاسو راشي هغه 13 زوړ اپسیټ په دې اپلای کیږي دا دلته ملاو کا او یو لاین د سیمو وخه په دې ریډ اکسس باندې و بل دلته دې سره ملاو کا او بل دې کې ملاو کا اول خو دلته دې دا میټیریل ورک او دا داسې د دې مطابق اوچت کا صحیح دې لو مونږ بدل میټیریل ورکو دا چې دا یو شان مکره صحیح ده او دې لپاره خو سیمپل دی چلو چې دا لاندې ټول کافي کوي دسي دا آسان دی دا سټریټ آسان وي دونه ګران نه خو چې کله پکې دا کرو راشي نو دا لکه تاسو نه ټیملی خو دې ته بڑا نه واخی 3D د تازه کار نه دی دې افسیټ والی دې نه افسیټ والو او 2 میټر کې به افسیټ والو سوري 2 میټر کې به والو ما 2 سانتي میټر واست او دا بدل ته ملاو کوي او د دې دلته لګونته یو لاین والی چې دا هغه ایکسترا ځمکه نه چې دا مونږ رندر کوو کنه چې مونږ په دې ایکسترا ځمکه کې څه خاورې ماورې یو شی بل شي کنه دا پکې راولي چې لګ نیچرل ښکاري او د دې نه به دا کاپی کوي او سوري دا کاپیم کو او دلم ورکو بیا به هم د دومره دا اوچت کوي د ځمکې نه صحیح ده نو تاسو سره وشو او د کې مونږ سره دا روونه لپاره دا ځای نه شو صحیح ده او د کې به نور کار مونږ په ډي 5 کې کوو ډي 5 کې د کې مونږ میټیریل او چې مونږ سره سونه اسټس دي لکه ټپیک سیګنل دي بیا ساين بورډ دي او لایټس دي کوم چې لایټ پول دي مونږ سره ونی دي او نور اخو دی هو پکې په ډي 5 کې کو نو دومره مونږ سره کافي را دا سیو کم ان شاء الله بل کلاس کې به مونږ تاسو سره حاضر شو دا پورې مال اجازه راکړئ الله حافظ